وسوسې دا انسان هلاکوي. ګوري چې ځان ورخوشي نه کړي. یو چاته چې شک وسوسه راغله که د فکر پکې وکړل نور یې هلاک کړلې، که د سوچ پکې وکړل نور یې هلاک کړلې. ډایرکټ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایسه. او د دې د شک او د وسوسې لپاره المؤمن دارالحفاظ یوټیوب باندې ته لاړ شئ، ما یو قرآني علاج درته ښودلی ده، هغه وګورئ. رب العالمین جل وعلا به 2-3 ځلې وګورئ، الله به مو له دې مرض نه خلاص کړي. ګورئ په شک او وسوسو کې چې څومره وخت تېروئ دغومره مو تباه کوي، او چې څومره وخت نه تېروئ دومره خدای جل وعلا تاسو ته زر نجات در نصیب کوي. نو شک او وسوسه دا کافر ته نه راځي، شک او وسوسه مرتد ته نه راځي، شک او وسوسه مؤمن مسلمان ته راځي. دغه مؤمن مسلمان چې څنګه شک راغلل له شک نه ځان خلاص کړه، اذکار ووایه، هغه لارې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرآن او دین راته ښودلي په هغو باندې عمل وکړه او وخت پکې ما مصرفوه. صحیح ده؟ نور مو دا هیڅ شي ته زیان او تاوان نه رسوي. ښه، جزاک الله بارک الله فی علمک. کامیابی ورنصیب کړي دي جنت وي. صحیح ده؟ حقیقي نه وي، حقیقي نه وي لکه حقیقي او جی ډېر او قاري صاحب پوه شوم، هغه لکه حقیقي نه وي. قاري صاحب حقیقي نه وي. هغه ما مخکې تاته یو مثال درکړل چې یو چاته څوک استاد زیری ورکړي چې ته کامیاب سوی یې نه، خو هغه د امتحان وخت بیا وروسته راځي، بیا امتحان اخیستلی کېږي. کله چې امتحان واخیستلی سي بیا د امتحان په میدان کې د ده نمرې بیانېږي، د دې څه شي کړي ول څه شي. الله جل وعلا د هر انسان هر څه دنیا ته ښیي انسانانو ته. الله جل وعلا انسان ته اوله سر په ورځ قیامت خپل عمل کوي چې دا عمل دې کړی، دا دې کړی، دا دې کړی وکړه، نو هر څه ورته ښیي. نه ده چې الله جل وعلا وایي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دا هر بدی به الله په ورځ قیامت درته ښکاره کوي، دا هر نیک عمل به د الله په ورځ قیامت درته ښکاره کوي. یو د حساب ځای ده، یو د قیامت د جنت د خوشخبری زیری ده چې هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مؤمنانو ته په هر عمل کې ورکړی ده چې دا عمل وکړه ان شاء الله جنت ته به ځې، دا عمل وکړه د دې په بدل کې جنت ده. هغه مطلب دا نه ده چې تا روح وختله ډایرکټ لاړل جنت ته لاړل، نه. د روح ځای علین ده، نو په علین کې به ګرځي راګرځي، او د جسم ځای برزخ ده. داسې بیا په ورځ قیامت کله الله جل وعلا فاذا نفخ فی الصور، کله چې په سور کې اسرافیل علیه السلام پکړي سي بیا به حساب شروع کیږي. 14 مراحل دي له قبر نه وروسته. دا به یو ورځ ان شاء الله درته بیانوم، خو کوم ده چې چا خو کې یو ورځ خبرونه درته جوړ کړم. له قبر نه انسان راپورته کیږي، له قبر نه انسان ګوري. موږ دا بعض انسانان دا فکر کوي چې موږ دا اوس حقيقي ژوند لرو، دا د موت ژوند نه ده، د زړه سره دا حقيقي ژوند نه ده، دا پاتیدونکی ژوند ده، دا ختمیدونکی ژوند ده. د موت حقيقي ژوند هغه وخت شروع کیږي چې کله مو روح له جسم جدا سوله او برزخ زندگی ته لاړلو. اوس د موت د حقيقي دنیا اول سفر شروع سو. دا یاد وساتئ د زړه سرونو، دا د موت ژوند نه ده، دا حقيقي ژوند نه ده، دا حقيقي زندگی نه ده. دا موت په یو امتحان کې او په یو ازمایش کې نو د موت حقيقي ژوند لمرګ نو وروسته شروع کیږي. که د کامیابی ژوند مو همیشه به او که د ناکامي ژوند هم همیشه به، الله مو د ناکامي وساتي. نو دا له قبر نو وروسته 14 مراحل دي چې په مؤمنانو مسلمانانو باندې راځي. د محشر میدان ته راتلل دي، د محشر په میدان کې 50,000 کاله انتظار کول دي. دې الله بندگانو مفته خبره نه ده. په بعضی آیاتونو کې 50,000 کاله راځي، په بعضی آیاتونو کې 1000 کاله راځي، په بعضی آیاتونو کې 500 کاله. چې هغه د انسانانو اعمالو کتل به د قیامت ورځ په ده باندې په اساني سره تیریږي. نو بیا به دا ورځ مرحلي وي، بیا به له دې نه وروسته الله جل وعلا حساب نه شروع کوي. الله به ټول فرعونیان، ټول کوپار، ټول چې چا د خدایي دعوې کړي دي، باچیان دي، دا ټول به ذلیل دي الله جل وعلا په مخ کې ولاړ وي د محشر په میدان کې. خلق به وی بل خواته زی ورازی سي شفاعت څوک شروع کی. اخیر به وجاء ربك والملك صفا صفا. رب العالمین جل وعلا له شان سره څنګه مناسب وي بلا کیف د محشر میدان تبع عرش راوړلی سي. بیا به الله جل وعلا راځي، ملائکه وي به صفونه صفونه راځي، الله به داسې راځي چې د الله له شان سره مناسب وي او الله په باندې علم لري، موږ علم نه لرو. نو بیا به له دې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عرش په خوا کې په سجده باندې پروت دی. بیا به له دې نه وروسته اسمانونه را ټوکر ټوکر کېږي، بیا به اسمانونو نه هر اسمان نه به ملایکې را کوزېږي، ملایکې به راځي. عرش به اتو ملایکو، اوس خو 4 ملایکو د الله جل وعلا عرش نیولی ده، خو په ورځ قیامت محشر میدان ته راځي 8 ملایکې به وي. هغه ملایکې داسې دي رسول الله وایي چې په یوې وږې باندې له دې غاړې تر وږې تر سره پورې دی ته 500 کاله چې یو څوک سفر وکړي، دومره مسافه اوږدوالی د دې د وږې ده، دومره مخلوق دی رب العالمین جل وعلا.
بیا له دې نه وروسته به د محشر میدان ته راتللو مرحله ده. دا د محشر میدان ته چې راځي، د محشر د میدان نه وروسته بیا د پل صراط مرحله ده. د پل صراط مرحلې نه مقصد دا 14 مراحل به داسې وي چې اخیری مرحله به هغه د مؤمنانو مسلمانانو وي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د جنت دروازه داسې وټکوي. بشک هغه به ورته وایي چې څوک یې؟ وایي زه محمد یم صلی الله علیه وعلى آله وسلم. وایي بس موږ ته امر هم سوی و چې بل چاته به یې نه خلاصوي، رسول محمد ته به یې خلاصوي علیه الصلاة والسلام. نو بیا به دروازې د جنت خلاصې سي. بیا به د انبیاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت به 80 صفه وي او د نورو انبیاو امتونه به وي هغه ډېر کم دي د نبي علیه الصلاة والسلام امت ته. نو بیا به له هغه وروسته مراحل به ځي جنتیان جنت ته به ننوځي. حساب ته شروع کیږي له صحابه و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اړه باندې په کتابو کې راځي چې د نبی علیه السلام امت اولین او اخرین ده. اولین او اخرین ده په دې په معنا پوهیږي. اخرین په دې دنیا کې ده چې اخیری امت ده، او اول په ورځ د قیامت ته چې اول پوښتنه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم له امت نه کیږي. ولې کېږي د حکمت درته معلوم ده؟ ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت څه شی ده؟ وکذلک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت شاهد ده په نورو امتونو باندې، یا رسول الله شاهد ده په خپل امت او په نورو ټولو خلکو باندې. نو دا 14 مراحل دي. غالبا یو وخت ما را سره چمتو کړي وي چې زه به مل د مسلمانانو ته بیانوم چې د برزخ ژوند او زندگی د برزخ ژوند څنګه ده، لدین راپورته کېدل بیا څنګه دي. د جنت تر دروازې پورې 14 مراحل راځي ورځ د قیامت. 14 مراحل راځي. جزاک الله. نو په دې باندې ان شاء الله یو ورځ کې خدای پاک توفیق را نصیب کړل ان شاء الله. صفا نو بم جو سي الله زرا مهرباني که تاسو پوښتنه لرئ په لاندې ټکو خپل پوښتنه وکړئ. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب ما یو پوښتنه لرله. موږ فیمل کې یو جلی ده، هغه خون چې د په سفر کې و 2 ماشومان دي، نو هغه لکه په موبایل باندې طلاق ورکړی و کنه، جنگ جګړې کولې. او اوس چې وطن ته راغلو نو دا لکه خاون په کور کې ده، لکه یو ورور دی هغه په لکه ظلم زیاتې کې، نو هغه د یاري د پلار کور ته نشي تللی. بیا داسې کمره کې څوک اوسه نو بیا هم یو ځل طلاق ورکړی و، نو هغه د غوښتل غواړي چې یاره زما طلاق شوی دی نه دی شوی. هغه فیمل نه یریږي پلار کور طرفه رونو نه، هغه خاوند ته ناسته ده. دغه خاوند او دغه بیبي دي دواړه د الته د طلاق خبره یو داسې عالم ته وکړي چې هغه مخامخي خبرې واوري. ښه د طلاق مسائل ټوکې نه دي چې بس هره یوه خور ورور وي چې هغه پوښتنه کوي، هغه به خاوند ته به کتلی کېږي چې هغه په څه شکل طلاق ورکړی ده، په کوم حالت کې ورکړی ده. نو هغه به هغه عالم چې په خپله منطقه کې وي او عالم وي، هغه ته دا پوښتنه مخکې کړي تر څو هغه د دواړو له طرف نه خبرې واوري، یا د خاوند له طرف نه خبرې واوري، د زنانه خبرې واوري چې څنګه یې طلاق ورکړی، په څه شکل یې ورکړی، په څه وخت کې ورکړی. بیا ان شاء الله هغه دې فیصله وکړي. ښه صحیح ده. قدرمن سي دا ګوري دا مسأله په دې خاطر باندې ما د دې جواب د دې خور جواب په دې خاطر وکړل. ګوري خويندو میندو طلاق دا مختلف سببونه لري. دا یو سبب نه لري، بس یو څو مختلف سببونه لري، مختلف حالات لري. په کومو حالاتو کې طلاق جائز ده، په کومو کې جائز نه ده. کوم شکل طلاق زنانه ته ورکولی شي، کوم شکل یې نشي ورکولی. نو هغه داسې نه کېږي چې ته اوس راولاړ شي د بل چا خبره راته راوړي. متوجه یاست؟ د بل چا په دې کې 5 خبرې پټېږي، 5 خبرې غلي کېږي، 5 خبرې نه ښودلی کېږي نه. بالکل. نو کله وخت کې چې داسې مسائل راځي او دغسې مسأله یوې خور د یو ورور هغسې کله یو عالم ته دواړه مخامخ سي، یا یو مخامخ سي، یا د یو خبرې په پرده کې واوري د دې هغه حالات چې په څه شکل و، په څه شکل نه و، په څه شکل طلاق واقع سوی، څنګه یې ورکړی، بیا له هغه نه وروسته هغه مسأله علما ورته جواب کوي. لیکن کله کله وخت کې داسې وي چې یو انسان وي هغه موږ ته راسي ما ته مخامخ وایي چې ما داسې کړي دي، نو بیا هغه د مسألې صورت پوښتنه زه ځینې کوم، بیا په هغه صورت کې هغه مسأله اسانه کېږي نه. دا ولا یو داسې پلاني ولا بیا په دې خبرو کې لږ پام کوئ، دا د موږ زنانه او خویندو ته دا خبرو لږ متوجه کېږي، یاره دغه خبرې نه وي مناسبې نه. نو الله جل وعلا دې وکړي چې د موږ د ورونو خویندو ټول پوهه سوي په دې مسأله باندې. خو د طلاق مسائل چې دي
هغه په یو خپل منطقه کې سي عالم وي او هغه عالم ته دغه طلاق ورکوونکی په خپل د قصه بیان کړي او هغه چاته سي طلاق ورکړي له هغې نه هم پوښتنه وکړي بیا هغه د مسألې صورت ښه واضحه کړي. بالکل. او که داسې وي لکه دا اوس وروره پلاني دغسې هغسې هغه بیا په پلاني کې قصه پسې ډېره درازېږي نه. بالکل همداسې ده قاري صاحب. دا یو ملګري ته به وخت ورکړو بیر ککو نور به انشاءالله قاري صاحب اجازه درکړو. پیر صاحب یعنې اجازه غواړي مطلب مو دا ده یا قاري صاحب زه خو انشاءالله داسې عسکر یم چې تر نه زه خپله دې بس زه تلم خو هغه زه راغلم هلته مې یوه خبره مې واورېدله چې مالداري مو ملګري دوستان خفه نه سي الله دې دوی ته عظیم اجرونه ورکړي الله دې سرلوړي قدرمن او عزتمن کړي چې طبیعت یې خراب نه سي چې د مو مسائل پاته سول او د مو مسائل هغه یاسین جان نو په خپرونه کې کش کې دی وایي هغه لایف 3000 کسانو ته ورسېدو الحمدلله کش کې یو ورېده هغه حالات لیدلی وایي زموږ ملګرو ته دا موږ به پخوا کله تاسو ته خبرې کولې لکه هغه د قرباني پسه د قرباني ځناور نه یا پسه یا وخ هغه په څلورو پښو م وتړي بیا یې په ملا م وتړي بیا یې په څټ کې م وتړي نو بیا یې په بیخي بیا 4-5 کسان ورباندې ناست وي پسې نه بالکل بیا هم ځان ځینې خوشي و دا د المؤمن دارالحفاظ لیف هم همداسې سوی ده په لسګونو ځایونو کې تړلی وي بیچاره. بالکل. ای موږ تاسې منطقو کې بیا دا رواج ولوایي دا وخ وځایه حلالېږي بالکل قاري صاحب تاسو خیال کړی وای وځه یار بیا د دې دا فکر وسی وروره دا دی الله بندګارو دا ونحر نه ده د وخ الله جل وعلا قرباني کې خاص ویلي دي سي فصلي لربك وانحر دا وخ حلاليږي نه هغه بنحر کوي نحر دی وخ د دوه په خو مینځ نه ده د مخې د دوه په خو راپورته په دغه ځای کې د مری ده مهم ځای دلته ده مثلا دا د وخ غاړه ده د سر ده داسې به راځي د دغه ځای کې دلته په دغه ځای کې بس د قصابان دش ماشاءالله دغه ویډیوګانو کې چې کله څوک ورته ګوري چاړه ورته شي کې بیا قصه یې ختموي په ولاړه باندې دغه کوي د دې مو خلکو بیا او نحر دي ته مې زه یوه پښه یې وربنده کړې نه داسې وربنده کړې داسې د یوه پښه نو او وخ باید په ولاړه باندې دغسې حلال سي نو او د قرباني یو خدای د قرباني ځناور ده هغه به بیا قرباني یعنی حلالوي به هغه په غاړه کې حلالېږي نه په مرۍ کې حلالېږي نو دغه د اووه ځایونو تر دا خبره رایاده سوی اووه ځایه حلالېږي نو د موږ نه پوهېږم د موږ دا لایف اووه ځایه حلال کړی وي د خانه خرابې زمانو بالکل همداسې ده قاري صاحب نو الله پاک دې تاسو ته عظیم اجر درکړي عمر جان ټولو اډمینانو ټولو مسؤلینو ته ټولو ورونو خویندو ته خدای جل وعلا مو سرلوړي قدرمن او عزتمن کړي نه د کلیفونو دغه ډیر مهم ول چې دا د موږ بعضې خلک دا فکر کوي چې دا قاري صاحب هسې لګیا ده یا هسې خبرې کوي په خدای قسم ګوري د هسو زما ته د دې هسې مجلس نه داسې بد راځي نه ولا که هسې مجلس خوند راکوي نه ولا که هسې لیف خوند راکوي نه ولا که دا اوس الحمدلله دا نن خپرونه کې یعنی باور وکړئ چې زه له دې میډیا نه په واللهي په تکلیف یم په خدای قسم یعنی خوند نه راکوي یعنی زه دا د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مو شروع کړې ده الله جل وعلا دې توفیق را نصیب کړي چې دا پای ته په خیر ورسو لیکن نور الحمدلله اوس مؤمنان مسلمانان دومره قوي سوي دي چې دا خلک یې پېژندلي دي عقاید یې ورته ښکاره سوي دي موږ له چا سره وخت کې مو کار نه درلودل اوس یې نه لرو د خپل دین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت د امهات المؤمنین او د صحابه او دفاع ته ځان او مال او روح او وینه مو ترې قربان ده الله اکبر او دا نه داسې یو څوک دی ټول عمر د ما د پیغمبر د صحابه او توهین او سپکاوی کوي موږ به همداسې ورته ناست یو نه خیر دا امت داسې امت دا راویښېږي نه چې بیا راویښ سي بیا سم راویښېږي بالکل سم راویښېږي نو الله جل وعلا مو قدرمن سرلوړي کړي دا قسم بیده ده دا څه وایي مهرباني وکړئ کوکو ویر صاحب مهرباني قاري صاحب محترم د ما یوه دعوا شته وکړه د ما دا دعوا د قاري صاحب محترم تیز زه میډیا نه په ستړی شوم که نه مو د ابابیل څه کومې دا ته اموخته کړي وو که ته داسې میډیا نه ستړی شي لوړ شي مو به څه کوو مو د سوچ کړی ستړیا په دوه قسمه ده ستړیا عمر جان دا په دوه قسمه ده یو ستړیا دا وي چې هغه خدای مکړله یو چا نه ستړی سي یو ستړیا دا وي چې هغه وایي چې زه له خلقو نه ستړی سوم نه دا ستړیا الحمدلله نه په ما کې و نسته او نه به راپکې پیدا سي انشاءالله
یو ستړیا داسې وي چې موږ کوم سفر روان کړی و له 2014 کال نه تر دې نن زمانې پورې، نو خو هر کار خو په شوق باندې کېږي نه، رښتیا ده قاري صاحب، هر کار په شوق باندې کېږي. د ما یو ارمان و چې د قرآن کریم درس و تدریس وکړم، دا مې په میډیا کې پرسوی، مکمل قرآن کریم درس و تدریس مې کړی، الحمدلله، رب دې قبول کړي. امين. د سیرت د اوس روان دی، ان شاء الله دا به هم سرته ورسېږي. نور خو داسې د خدمت د دین خدمت چې میډیا وي، موږ به د دین خدمت کوو، د قرآن او د خپلو دیني ارزښتونو خدمت به کوو ان شاء الله چې ژوند باقي وي. خو دا داسې کله کله مې زړه راته ووایي چې داسې یو 15 میاشتې چوټي وکړم، لیک مزدوري به وکړم، د الله بندگانو داسې مزدوري به وکړم. سی دا بعضې خلک وایي چې قاري صاحب سمه مزدوري به وکړم. قاری صاحب محترم، بل بیګا د مو په لای باندې څه چل څه وشو، تقریبا د مو د فاریو سپیډ 3 کې و یکدم 70 ته ورسو، 0 ته یې بوتله. او اوس قاری صاحب محترم که موږ مسلمان لږ مدد وکړي، اخلاصمن خلک د مو د فاریو سپیډ د تو سر باندې قاری صاحب A2 کې دی، که A1 ته لوړ شي قاری صاحب ټولې دنیا کې به خلاص شي، ټولې دنیا کې به خلاص شي. قاری صاحب تا ته په کوم ځای کې معلومیږي و د الله بنده؟ دا قاری صاحب ته تصویر نه لاندې دلته د فاریو اپشن ښایي زیره د بروډ په څو څوره کې چلیږي او څه طریقه کې. اوس په A2 کې دی، که A1 ته لوړ قاری صاحب لږ پاتې دی، لکه 1 2 کې دی، 3 کې 2 کې دی، که 1 ته راغله قاری صاحب ټولې دنیا کې خلاص شي. والله د ما خو دا اوس دا 2-3 ورځې کېږي، بله ورځ هم ډېر طبیعت برابر ورته په دې خاطر باندې چې مسلمانان استفاده ځینې کوي. نن خپرونه کې الحمدلله ډېرو مؤمنانو مسلمانانو استفاده ځینې وکړه. هغه یاسین جان چې کله وخت راغلل یو څو وخت، نو بیا زه حیران پاتې شم چې دا لایف څنګه 2000 کې بیا رسېدلی، وروسته چې مې داسې وکتل بیا 300 ته رسېدلی. نو یعنې هغه دغه یې راکړل، هغه د تا د خبرې په تایید باندې، یعنې دا یې راته وښودله چې د خلاصېدا په حال کې ده ان شاء الله. ان شاء الله قاری صاحب لایف خلاص دی دمو، او نن څومره زور پې وویلی شي قاری صاحب، ګلیچ راتله که نه، دوی خپل کوشش کوي چې دې هغه نه یې راوغورځوي. کمال دا دی قاری صاحب چې کله لایف خلاص شي په ملکونو کې، اوس په دې راپورټ کار نه کوه، لکه ته اوس یو شی هوا نه راکوزوي نه، دوی لاندې نه ډېر مزایل ورخوشي کړو، خو نه یې شرکه به کوه. دا یو بیچاره سخت ډېر وخت لیکي، وایي ډوزي بیخي ډېر وخت، خو خیر راپورته زه دلته و دی الله بنده، ته خو را سره ځه